دواړو جهانو سردار او فرمایل وی د قیامت په ورځ سخت ورځ ده، حساب به شروع وي او درې کسان به د مشکو په غونډو باندې ناسي. هلته به حساب کتاب شروع وي او دا بعضې کسان چې دي دا به د مشکو په غونډو باندې ناسي. د حساب کتاب ټیم وي او دی به د مشکو په غونډو باندې ناسي، ځان له به مزې کوي، د مشکې غونډو باندې به ناسي. یو هغه کس دی چې هغه مؤذن وي، هغه اذان کوي، اذان دی به د مشکو په غونډو ناسي مؤذن چې کله خلق په حساب کې مشغولي. یو هغه امام دی چې هغه قوم له امامت کوي او قوم تینا رضا وي، قوم له امامت کوي او قوم تینا رضا وي، دی بم د مشکو په غونډو باندې سینونه کوي. او یو مؤذن چې کله اذان کوي، دا ډیر لوی صفت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. یو بیبی وا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها دا غي نوم، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې ده. نبی علیہ السلام ورته وی ام سلمہ دعا درته خیم، تا ته یو دعا خیم، تا ته دعا خیم. هغه ورته وی د الله حبیب و خیرت ډیره قیمتي دعا ورته وښودله. ځان له شروع کو کور کې زنانو تم وخی او په نص او په حدیث کې دا دعا راغلی ده چې نبی علیہ السلام خپلې بیبي ته ښودلې، خپلې بیبي ته وی د مؤمنانو مور ته وی چې کله ماښام اذان وشي که نه، د ماښام اذان واوري او جواب یې ورکړي، نو بیا دعا کوه اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. اے ام سلمہ دا دعا کوا، اے د مومنانو مور ته وایي، نبی علیہ السلام د مومنانو مور ته دعا ښیي، وایي دا دعا کوا چې ماښام اذان واوري نو وایه اللهم هذا اقبال لیلک، یا الله ستا شپه راغله، و ادبار نهارک او ورځ دې لاړله، شپه دې مخامخ شوه او ورځ دې لاړه، و اصوات دعاتک او یا الله د مؤذنینو د اوازونو وختونه دی الله ارزه کې الله اکبر الله اکبر. الله شپه دې لاړله، ورځ دې لاړله، د ورځ تلل دي او د شپې راتلل دي. و اصوات دعاتک او د مؤذنینو اوازونه دی الله ډیر برکتی ټیم دی. فاغفر لی، یا الله ما ته بخښنه وکړه، یا الله ما ته بخښنه وکړه. د نبی علیہ السلام د مؤمنانو مور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها ته دعا ښیي چې دا دعا د ماښام د اذان نه پس کوه.